سلامونه او نیکې هیلې لیدونکو، الله دې وکړي چې تر دې دمه به ټول روغ او جوړ یاستئ. د نن موضوع راځو په دې باندې جوړو. اکثریت خلک دغه پوښتنه کوي، وایي چې هغه موبایل نه چې موږ په کور کې فامیلي استعمال کړي دي، یعنې هغه موبایل نه چې زموږ فامیل استعمال کړي دي، نو هغه چې کله خرڅوو او غواړو یا خرڅ کړو نو هغه خلک ریکور کوي. هغه خلک ریکور کوي او له هغه څخه هغه ډیټا راباسي، بیرته یې ډاونلوډ کوي او بیا بازار ته د خلکو د کورونو شخصي ویډیوګانې او یا هم عکسونه راوځي. د دې لپاره نن ما سره په دې ویډیو کې تعقیب شئ تر څو د دغه مشکلاتو څخه د تل لپاره ځان خبر کړئ او تل د دغه مشکلاتو څخه ځان بېغمه کړئ. کله چې غواړئ هغه کوډ ووهئ، زه تاسو ته په ویډیو کې دا کوډ ښیم. راځو ستوری او بیا زینه، بیا 2.9 بیا زینه وهو. کله چې دا کوډ ووهو نو دلته موږ ته زیات آپشنونه راځي. په دغو آپشنونو کې تاسو کولی شئ چې یوازې ډیلیټ ډمپ سټیټ لاک کیټ ووایئ، یعنې اول نه دا دوم آپشن. نور آپشنونو سره غرض مه کوئ، ځکه امکان دی ولري چې موبایل ته مو د سافټویر څه مشکل پیدا شي. کله چې دې ته راغلی نو په دې دوم آپشن باندې اوکې کوه. دا ډیلیټ ډمپ وایي، دا د هغې میموري لپاره ده چې د موبایل کې ننه یا انټرنل روم دا ډیټا ځان سره محفوظه ساتي. که چیرته تاسو موبایل ریسیټ هم کوئ، تر څو پورې چې دا ډیلیټ ډمپ سټیټ لاک کیټ ډیلیټ نه کوي، هغه ستاسو ډیټا بیرته ریکوري کیږي او هر څوک کولی شي چې ستاسو د موبایل ډیټا په اسانۍ سره ډاونلوډ کړي. نو که کله موږ دا ډیلیټ کو نو د دې نه وروسته بیا که چیرته دغه ډیټا ریکوري هم وشي نو هغه زړه ډیټا به نه را ډاونلوډیږي. نو د دې ویډیو په طریقې سره تاسو کولی شئ خپل موبایلونه چک کړئ تر څو د دغسې مشکلاتو لپاره د تل مخه ونیسئ او د خپلو فامیلونو یا د کورونو موبایلونه، ټچ موبایلونه چې تاسو له هغه څخه ویره لرئ چې مثلا مونږ په دې کې فامیلي عکسونه یا ویډیوګانې شوي دي او بازار ته راونوځي، نو د دې اپلیکیشن په واسطه تاسو کولی شئ خپل موبایل صفا او هغې نه وروسته بازار ته د خرڅ لپاره ویسئ او په ډاډه زړه سره یې خرڅ کړئ. که چیرته مو زموږ له ویډیو څخه یو څه زده کړي وي، هیله ده له نورو ملګرو سره یې شریکه کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ.